سلامونه ونه کې هیله لرو بر افغانانو افغانانو ورونو یو سړي بیا په 400 کې د پیغمبرۍ دعوا وکړه. زه به تاسو باندې لږه ویډیو وګورم. یو پښتون دی نو بیا تاسو سره خبرې کوم چې زما د ویډیو نن مقصد څه شي. دا ویډیو تاسو وګورئ. جوړه ګلونه لکه څه مراد شو دا پیغام د بره راغلی ښه جوړه ګلونه بشیر مستان جوړه ګلونه لکه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شو نه دا جوړه ګلونه شو نه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شوی دی او زما مخ څوک ویني او هغه د عشق په لارې د عشق لارې ته راوړېدلی په اقرار او په یووالي کې ځان راوستی. ګورئ دا 2 منټه ویډیو ده. دې سړي بالکل د پیغمبرۍ دعوا یې کړې ده او موږ او تاسې بالکل دا ایمان زموږ او ستاسې یو شی هم دا نه مني. خو زه تاسې ته وایم پښتنو افغانانو پښتنو ورونو اکثر له چې داسې معامله راشي نور د دنیا ټول مسلمانان غلي ناست وي خو زما پښتون به په فیسبوک باندې ډېر نیغ نیغ ورېږي. اول دا دی چې د دې سړي موږ او تاسې ته مذهب زموږ او ستاسې اسلام زموږ او ستاسې انسانیت دا موږ او تاسې ته اجازه راکړه چې د دې سړي معاینات وشي د دې ټیسټ وشي چې د دماغ صحیح دي که خراب دي او دا سړی دا خبره په کم دغه کې کوي ولې کوي دا خبره. نو خبره دا ده چې زموږ ستاسې وس نه رسي. دا کارونه ولې کېږي؟ دا کارونه چې څنګه تاسې موږ ورته څومره میډیا کې زور ورکوو دا کارونه به زیاتېږي. دا کارونه 2-3 رقم مقصد لري. یو مقصد دا دی چې غواړي چې زموږ د پښتنو دا جذبه او دا شی نه معلوم کړي. دویم دغه شان خلک د دماغي کېدای شي تکلیف ولري دماغي توازن یې صحیح نه. دریم ځان مشورو دپاره هم کېدای شي. خو ګورئ پښتنو افغانانو ورونو زموږ ستاسې حکومتونه چې دي هغه ټول د امریکې د برطانیا د اسرائیل د فرانسې د جرمني دا څومره کفار هېوادونه چې دي دا طاقتور د دې په لاس کې دي. قرآن کې تاسې ټسم وکئ نه هم د وسه څه شی کېږي نه زموږ ستاسې څه شی کولی شو. خپل غم وکئ. کله هم چې په امریکا کې قرآن وسوځي پرېږدئ هملته امریکایانو کې چې کوم مسلمانان دي هغه به پوښتنه کوي. کله چې په ناروې کې یو داسې کار وشي پرېږدئ هلته مسلمانان شته خپله پوښتنه به کوي. وروره د قرآن د ډېر په 80 مسلمانانو ملکونه دي. په ناروې کې چې قرآن وسوځېدو څه یو بد حل تاسې راغستی و د هغې نه خدای خبر څه شی جوړ کړو د هغه عربي نه او خپل عربیان ولا کې د هغې نه خبر مو چېرې دا عربي ګنې دا کار کړی. بله ورځ بیا نارویجۍ راپاسېدو بیا هغه کار وکړو ځکه چې تاسې دومره هایلایټ دومره هغه راوسته په دغه کې میډیا کې چې صاحب مهربانه. بله ورځ بیا دغه نارویجۍ راپاسېدو بیا قرآن سېدلو بیا پې زموږ یو پښتون افغان ورور پې ورغی څنګه چې عربي د قرآن حفاظت کوو هماغه شان هغه پښتون افغان کوو خو تاسې د هغې غږ هغه شان اوچت نه کوو مګر دغه عربي م اوچت کوو. خدای ته وګورئ دغه مخکې ورځو کې خالد په نوم باندې هلک چې هغه قیدیانۍ یې مړ کړو تاسې وګورئ هغه په جیل کې پروت دی. د دغه شان د خلکو حفاظت دغه حکومتونه کوي. او پښتنو خپل ګریوان کې وګورئ خپل چې هغه مدرسو کې قرآنونه سوځېدلي د هغې غم وکئ. خپل هم چې صاحب مهربانه هغه بېګناه پښتانه هم روزانه وژل کېږي او ورکېږي تباه کېږي خویندې هم تباه بربادېږي که په لر کې دي که په بر کې د دې غم وکئ. دا شی حکومت ته پرېږدئ دا د حکومت کار دی. په حکومت کې ستاسې د یو هم زور نه رسي. حکومت د دغه شان د خلکو حفاظت کوي. څوک چې د قرآن او د پیغمبر علیه السلام ته توهین کوي هغه خلک ستاسې حکومتونه په جازونو کې کینئ دلته یې راولي تاسې بیا د هغه حکومتونو ته زنده‌باد هم بیا وایي. نو خبره دا ده چې دې سړي د پیغمبرۍ دعوا کړې د دې دی موږ دا شی غندو خو دا شی تاسې حکومت ته پرېږدئ چې د دې میډیکل ټیسټ وکړي یا نور معاینات وکړي دا ستاسې په چغو مغو باندې نه کېږي او نه تاسې دا زور لرئ او نه هم دا د خپل ویو دپاره دا شی نه مه کوئ او مه دا شی نه هایلایټ کوئ ځکه داسې خلک تاسې په زوره مشوروئ ځکه بیا بل لا پاسېږي بل هم دا کار کوي بل لا پاسېږي بل هم دا کار کوي ورو د خپل ویو دپاره د مشورتیا دپاره خاموشه کښېنئ حکومت کې راپورټ وکئ هلته تاڼه شته دی تحصیل شته دی هر څه شته دی عدالت شته دی هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه ځکه چې ستاسې زور نه رسي. نو د تاسې ته وایم پښتنو چې په خپل دغه قرآن مه سپکوئ او مه وروره دغه شان د خلکو ته هوا ورکوئ ځکه داسې نور هم پیدا کېږي زموږ د پیغمبر علیه السلام توهین به کوي ښکاره په جلسو کې زموږ او ستاسې بیبیانو ته کنځلې وکړي دا ویې کړي که ویې نه کړي په دغه اوس په پاکستان کې
که په لر کې دي که په بر کې زه ټول د یو خبره کوم نو داسې بیا نورم کېږي خدای ته وګوري خاموشه پاتې شي دا معامله پرېږده حکومت ته زور هم نه رسېږي او نه هم زور شته دی دغه حکومتونه ستاسې غلامان دي دا د امریکې او د برطانیې او د اسرائیل ایجنټان دي دغه ټول دی په امان د ویډیو